خیبر ضلع باړه تحصیل کې یو طرف ته محکمه تعلیم لوی دعوی کوي نو بل طرف ته نن هم د سکول ماشومان په باران او ګرمای کې د سکول خراب حالت لوجې چوټي کولو باندې مجبور دي. په دې اړه نور تفصیل د خیبر نه زموږ همکار جانزیب افریدي په دې ریپورت کې. خیبر پښتونخوا حکومت او محکمه تعلیم خیبر که یو طرف ته په خیبر ضلع کې د تعلیم د زیاتوالي لپاره غټ دعوی کوي نو بل طرف ته تاسو نن هم هغه وران سکولونه کوم چې نن لس کاله مخکې د دهشتګردۍ په دور کې وران کړی شوي دي او مغز وران پراته دي. دا کوم سکول کې چې نن موږ ولاړو ګورنمنټ پرایمري سکول شلوبر نمبر 1 دا بالکل په پاک افغان شهرا د پاسه موجود دی او د دې سکول د ورانېدو لس کاله پوره شو غولې په دې باندې اوسه پورې تعمیراتي کار نه دی شروع شوی. دا هغه شهرا ده چې هر ورځ په دې روډ باندې ډیپټي کمشنر خیبر اسسټنټ کمشنر باړه محکمه ایجوکیشن افسران ډیپټي چیرمن سېنټ چې کوم دی د سره ایم ان ای ایم پی ای او نور اعلی چارواکي کوم چې د دې ضلع خیبر دغه سره تعلق لري په دې روډ باندې تیریږي خو ولې دا سکول دې ته په نظر نه راځي او د هغې غټه وجه دا ده چې محکمه ایجوکیشن چې کوم د خیبر ضلعې والا دي هغې د دې سکول چې کوم ماشومان دي نو هغې دلته کې یو میډل سکول دی او هغې ته ورولي دي د هغې غټه وجه دا ده چې صرف دا سکول د خلکو د افسرانو د نظر نه پناه شي. یو طرف ته په کوم میډل سکول کې چې دا ماشومان سبق وایي نو په هغې کې خپل د 200 نه زیات ماشومان چې کوم دي دې وخت کې سبق وایي او د 500 نه زیات طالب علمان د دې سکول هم هغه سکول ته منتقل کړی شوي دي او د هغې په وجه د دواړو سکولونو د ماشومانو چې کوم تعلیمي نظام دی هغه ډېر زیات خراب شوی دی. دې سره بل دا خبره هم وکړم چې د چین حکومت د طرف نه د خیبر ضلعې د ورانو سکولونو کوم چې دې وخت یو کم 80 سکولونه وران پراته دي د هغې لپاره 2 ارب روپو نه زیات فند منظور کړی شوی و. 3-4 کاله هغه فند پینډینګ پروت و اوس هغه فند ریلیز کړی شوی هم دی خو بیا هم د محکمه ایجوکیشن خیبر د نااهلۍ په وجه باندې په دې سکولونو باندې لا تر اوسه پورې کار نه دی شروع شوی چې د کومې په وجه باندې حکومت او محکمه ایجوکیشن خیبر چې کوم د انرولمنټ غټې دعوې کوي نو هغه بالکل په ځای پرتې دي. د 100,000 ماشومانو داخلي کم ټارګټ چې دی مقرر کړی و صرف 2,000 ماشومان په دې سکولونو کې په سرکاري سکولونو کې نه داخل کړی شوي د هغې غټه وجه د ورانو سکولونو دغه چې کوم تاسو وینئ دا حال دی.